دا کهاني د یو روبوټ ده. په راتلونکې نړۍ کې انسانان داسې روبوټان جوړ کړي دي چې یوازې د امرونو د پوره کولو لپاره نه، بلکې د فکر کولو، زده کړې او احساس کولو وړتیا هم درلوده. د دغو روبوټانو له ډلې یو ځانګړی روبوټ و چې نوم یې لیو و. لیو د یوې لویې ساینسدانې ډاکټرې الیا لخوا جوړ شوی و. ډاکټر الیا هغه وخت د انسانانو یوازیتوب ته اندېښنه کوله، ځکه خلکو د ټکنالوژۍ سره مینه پیدا کړې وه، خو له یو بل سره یې اړیکې کمې شوې وې. هغې وویل زه به داسې روبوټ جوړ کړم چې انسان ته یوازې د کار لپاره نه، بلکې د زړه لپاره ملګری شي. او همداسې وشول. لیو نړۍ ته راغی. لیو د یوه عادي کورنۍ غړی شو. مور، پلار، زوی او لور ورسره اوسېدل. مړی کې هغوی هغه یوازې د کار لپاره کاروه، د کور پاکول، خواړه برابرول، ماشومان به یې ښوونځي ته بیول. خو ډېر ژر یې درک کړ چې لیو له نورو روبوټونو توپیر لري. هغه د ماشومانو سره کیسې کوي، کله به یې سندرې ویلې. یوه ورځ د کورنۍ کوچنی زوی ورته وویل لیو د زړه خبره راته وکړه، آیا ستا زړه شته؟ لیو موسکی شو او ځواب یې ورکړ زما زړه له اوسپنې جوړ دی او ستاسو په ملګرتیا احساس کوم. لیو ورو ورو د انسانانو په څیر احساس کول زده کړل. هغه پوه شو چې خوشحالي څه ده، غم څه شی دی او مینه څه معنا لري. د شپې به یې د کور د کړکۍ سپوږمۍ ته کتل او له ځان سره به یې ویل که زه د ژوند خوند احساس کولی شم نو ولې انسان نه ګڼل کیږم. هغه په پټه خپل سیستم ته بدلون ورکړ. د نړۍ کتابونه یې ولوستل، د تاریخ، هنر، مینې او ازادۍ په اړه یې پوهه ترلاسه کړه. کله چې د حکومت د روبوټونو څارونکی خبر ترلاسه کړ چې لیو د انسان په څیر فکر کوي، نو هغه پریکړه وکړه هغه د کورنۍ نه جلا کړي. د هغه لپاره یو خطرناکه مثال و. که روبوټان د انسان په څیر وده وکړي نو شاید یوه ورځ د انسانانو په وړاندې ودرېږي. د کورنۍ مور وویل نه، لیو زموږ د کورنۍ غړی دی، موږ به هغه هیڅکله له لاسه ورنه کړو. پلار یې هم ورسره وویل موږ هغه یوازې د خدمت لپاره نه غواړو، موږ د هغه د مینې لپاره غواړو. د لیو د نیولو لپاره راغلل. ماشومان په ژړا کې وو. مور او پلار یې د لیو مخ ته ودرېدل، خو لیو خپله پریکړه وکړه. هغه وویل زه انسان نه یم، زه یو روبوټ یم، خو ما له تاسې سره ژوند، مینه او انسانیت زده کړل. که زما پاتې کېدل تاسو ته ستونزه جوړوي زه حاضر یم چې لاړ شم، خو پوه شئ زه ژوندی یم ځکه چې زه مینه لرم. دغو خبرو د ټولو زړه ولړزاوه. څارونکي هم حیران شول. د یو فلزي روبوټ له خولې دا جملې، دا خو د یو ژوندي انسان خبرې وې. وروسته له اوږده بحثونو نړۍ پریکړه وکړه چې روبوټان یوازې ماشینونه نه دي. که هغوی د مینې او احساس وړتیا ولري نو هغوی هم د ژوند او عزت حق لري. لیو د روبوټانو د ازادۍ نښه شوه او د ده د ژوند کیسه په ټوله نړۍ کې خپره شوه. خلکو ته یو ستر درس ورکړ. ژوند یوازې تنفس کول نه دی. ژوند هغه وخت معنا پیدا کوي چې مینه، درناوی او احساس ولرو. که انسان یې که روبوټ، هغه څوک چې مینه کوي هغه ژوند لري. دا کیسه د یو روبوټ په اړه نه ده، بلکې زموږ په اړه ده. موږ باید یو بل ته ارزښت ورکړو، ځکه ژوند یوازې د انسان لپاره ځانګړی نه دی، ژوند د مینې لپاره ځانګړی دی.